تاسو به د سمندرو غاړو ته داسې مینارونه لیدلي وي. آیا تاسو فکر کړی چې دا مینار به ولې جوړ سوی وي؟ ملګرو دې مینار ته لایټ هاوس وایي. د دې مینار په پورتنۍ برخه کې روښنایي وي چې په اوبو کې د کښتیو لپاره په مهم یا خطرناک ځای کې موقعیت لري. د دې څراغونو دوه اصلي اهداف دي چې یو یې مرسته او بل د خطرناکو سیمو کښتیو ته د خطر خبرداری ورکول دي. یعنی دا په سمندر کې د ترافیکي نښې په څیر ده. په لایټ هاوس کې د اوسېدو او د لایټ هاوس د ساتنې میاشتنی معاش $12,00,000 ده. آیا تاسو د دې همت لرئ چې دلته یوازې واوسئ؟ دلته به پر تاسو څوک ناظر نه وي. کله چې د تاسو زړه وغواړي تاسو ویده کېدای شئ، د منظرې د لیدلو څخه خوند اخیستی شئ او تاسې دلته د ماهیانو نیول هم کولی شئ. بس یوازې به تاسې په لایټ هاوس کې د پورته څراغ خیال ساتئ چې خاموشه نسي. 12,00,000 معاش ورکوي، هغه هم یوازې د یو څراغ د ساتنې. لیکن هیڅوک د دې همت نه لري چې دغه وظیفې ته اپلای وکړي، ځکه چې دا د دنیا له ټولو خطرناکو وظیفو څخه ده. ګارډینګ د جومن لایټ هاوس. دا لایټ هاوس په فرانسه کې موقعیت لري چې د سمندر په منځ کې ده، چې هلته به تاسې یوازې یئ او د ویرې خبره دا ده چې د سمندر په همدغه حصه کې هر وخت د طوفان خطره وي او کله کله خو د سمندر څپې 10 متره پورته کیږي او لږ تیز طوفان د ساتونکي ژوند هم اخیستلی سي. دا عکس د یو وار طوفان راتلو په وخت کې اخیستل شوی. که دا عکس زوم سي نو واضح ښکاري چې د طوفان څپې له دغه سړي نه پورته دي. که چیرته لږ طوفان تیز وای نو د دې سړي د مړینې سبب هم کیدای سو. د دې باوجود آیا تاسو همت کولی شئ چې دلته وظیفه وکړئ؟ په کمنټ کې ولیکئ. د دې خطرناکې وظیفې په اورېدو به زما غوندې د تاسو په ذهن کې هم دا راغلی وي چې د دې لایټ هاوس د جوړېدو څه ضرورت و او په لایټ هاوس کې د څراغ لګېدل ولې ضروري دي. په دې اړه پوهېدو ته راځو د لایټ هاوس تاریخ چیرته. په پخوانیو وختو کې لرې ځای ته د سفر کولو لپاره نه سړکونه وو او نه کوم موټر. په هغه وخت کې د سفر کولو تر ټولو اسانه لار اوبه وې. په هغه وخت کې یو انسان و چې کیپټن مادیسس نومیده. دی په خطرناکو ساحلونو او طوفاني موسمونو کې په سفر کولو مشهور و. یوه شپه کیپټن مادیسس خپله کښتۍ د یوه تیاره ځای څخه تېروله او په دغه شپه د ده قسمت ډېر خراب و چې د ډېرې تیارې له وجې یې هېڅ نه لیدل او په اوبو کې د یوې غټې ډبرې سره د ده کښتۍ ټکره شوه. او دا خبره خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې په پخوانیو وختو کې کښتۍ د لرګیو څخه جوړېدې چې د اوسني کښتیو په پرتله ډېرې کمزورې وې. نو کله چې د کیپټن مادیسس کښتۍ له ډبرې سره ټکره شوه نو د ده کښتۍ یې په بل مخ واړوله. په دغه حادثې کې د کیپټن مادیسس ژوند خو بچ شو، لیکن د ده کښتۍ او قیمتي اجناس په سمندر کې ډوب شو. د دې حادثې نه وروسته کیپټن مادیسس د دې مشکل حل کول شروع کړو. دا خو یو مشکل و. دویم د دې نه هم پټ مشکل دا و چې په هغه وخت کې به کومه سمندري کښتۍ په سفر تله نو دوی ته به د دې اندازه هم نه لګېده چې راتلونکې ځمکه د دوی نه څومره لرې ده. په دې خو تاسو پوهیږئ چې 80% ځمکه اوبو نیولې ده. نو په دونه اوبو کې سفر کول ډېر سخته و، ځکه چې په هغه وخت کې نه GPS موجود و او نه کوم بل څه. په هغه وخت کې به کښتۍ په ستورو او سپوږمۍ اکتفا کوله. د پخواني وخت یو څو نقشې به یې هم استفاده کولې، خو دا به همیشه صحیح نه وي. کیپټن ایلس یوه شپه له خپلې عملې سره سفر کاوه او هغه د ستورو په تعقیب خپل منزل خواته روان و. د شپې د ناڅاپي وریځو په راتګ ستوري پټېږي او ورسره تیز طوفان شروع کېږي. نو دوی په هېڅ نه پوهېږي چې کومې لوري ته روان دي. نو له دوی لاره ورکېږي. د همدې شپې پر سحر دوی پوهېږي چې دوی لاره ورکه کړې ده. د یو څه وخت لپاره خو دوی ژوندي پاتې کېږي، لیکن آهسته آهسته له دوی سره اوبه او ډوډۍ ختمېږي. د لوږې او تندې له وجې د دوی حالت ډېر خرابېږي. اوس به ځینې فکر کوي چې د سمندر په منځ کې کله اوبه کمیږي، لیکن ملګرو د سمندر اوبه ډېرې مالګینې وي چې په څښلو یې د انسان مړینه هم ممکنه ده. له همدې له وجې دوی د اوبو په منځ کې هم تږي وو. په دغه سفر کې کیپټن ایلس ډېر ملګري مړه شو. د دې حادثاتو له کېدو نه وروسته د دنیا د لومړي لایټ هاوس جوړېدل شروع شو.
په دغه وخت کې په مصر کې یو ښار و چې نوم یې د سیټي آف الکسندریا و چې په مدیترانې سمندر کې موقعیت درلود. دغه ښار په هغه وخت کې د سوداګرۍ تر ټولو لوی مرکز و، مګر د دې ښار تر ټولو لوی مشکل د دې موقعیت و. که دې عکس ته په غور سره وګورئ نو ښار ته راتلونکې کښتۍ باید له دغې لارې تېرې سي. په عکس کې واضح ښکاري چې دلته څونه غټې غټې ډبرې دي چې دغه سمندري کښتیو ته به یې تاوان رسوو. اکثره وخت به کښتۍ د شپې په وخت ښار ته ننوتلې، نو دا کښتۍ به له ډبرو سره ټکر کېدلې او د سمندر په همدغه ځای کې به تیز شمال هم و چې د کښتیو ډوبېدو او خرابېدو دا سلسله د یو وخت لپاره روانه وه. د دې تاوان د اسکندریه ښار ته و. نو دې حالاتو ته په کتو د دې ځای پادشاه تر ټولو تکړه معمار سسټراتس راوغوښت. ده د خپل تیز ذهن په استعمالولو یوه زبردسته نقشه جوړه کړه. هغه نقشه داسې وه چې د سمندر په څنګ کې دې یو لوړ مینار جوړ سي او د مینار په سر کې دې روښنایي وي چې د کښتیو ته د ډبرو څخه د بچ کېدو لپاره رهنمایي وکړي او د دې ترڅنګ چې د نورو کښتیو ته د اسکندریه ښار پیدا کول اسانه شي. نو دغه معمار د نورو انجینرانو سره د نړۍ لومړی لایټ هاوس جوړ کړ چې د دغه لوړوالی 330 متره و او د دغه په سر کې به همیشه اور روښانه و او دا لایټ هاوس په هغه وخت کې د نړۍ له 7 عجایبو څخه و. په اول کې لایټ هاوسونه د بندرونو او خلیجونو په دروازو کې جوړ شو ځکه چې په هغه وخت کې ټکنالوژي دونه پرمختګ نه و کړی، لیکن د وخت په تېرېدو سره دا د سمندرو په منځ کې په داسې ځایو کې هم جوړ شو چیرې چې د غټو ډبرو له امله کښتیو ته تاوان رسېدو. د همدې له وجې لایټ هاوس د سمندرو په منځ کې هم لیدل کېږي. په لومړیو کې په دې لایټ هاوسو کې د تیل او لرګو په واسطه اور لګول کېده، لیکن دا ډېر قیمتي و. هغه وروسته شمعو او نورو څراغونو د دې ځای ونیو او اوس برقي څراغونو څخه ورځنې استفاده کېږي. په آیسلنډ کې داسې یو لایټ هاوس شته چې ساتونکي ته یې په میاشت کې $12,00,000 ورکول کېږي. خلک وایي چې هلته جنیات او د سمندر خوفناکې څپې وي چې ان اطاق یې له اوبو څخه ډکېږي. د تېرو 10 کالو ریکارډ ته که وکتل سي د 472 ساتونکي هلته وژل شوي او یوازې 2 ساتونکي چې هغه دواړه د بنګلادیش هېواد وو ژوندي پاتې سوي، خو هغوی هم اوس دې کار ته اماده نه دي چې هلته بیا ولاړ سي. که تاسې د هرې موضوع په اړه معلومات غواړئ کمنټ کې ولیکئ او که دا ویډیو مو خوښه سوې وي ویډیو درسره لایک او شیر کړئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د زنګ تڼۍ کېکاږئ.